هر څوک داسې ښایي چې ته او ستا کیسه ورته مهمه ده، خو په اصل کې د هیڅوک هم پروا نه لري. هیڅ جلۍ ستا په ژوند کې ستا د ستونزو پروا نه لري. هرې جنۍ نه پوښتنه وکړه چې څنګه خاوند غواړي. یوه یې هم درته نه وایي چې کمزوری، خفه یا بیکاره خاوند. هره جلۍ ځواکمن، لایقه، خلاقه، با استعداده او پیسه‌داره سړی غواړي. هیڅ جلۍ هغه نارینه ته اړتیا نه لري او نه یې غواړي چې د دې په یاد کې دې وژاړي، د دې په یاد کې دې لاکتونه واچوي، د دې په یاد کې دې لاس وینیکي او د هغې نوم دې پرې ولیکي. اصلا نجونې دې کارو ته ارزښت نه ورکوي. بسته نړۍ د داسې خلکو پروا نه لري. آن خپل مور و پلار دې هم په تا شرمیږي او په تا ویریږي چې ځان ته صدمه ونه رسوي. او دا ویره د افتخار نه بلکې د شرم ویره ده. که ته ماته وایي چې ما غمګینه ژوند درلوده، زه دردېدلی یم، زما په مخ کې غمګینه سندرو ته ناست یې او ژاړي او په ویاړ راته وایي چې څنګه دې خپله مینه له لاسه ورکړه، د مجبوریت او جبر بهانې کوي، نو هیڅوک ستا د دې کیسو تږي نه دي. هیڅ چاته ستا دا کیسې ارزښت نه لري. زه ډېر ډارېږم چې داسې کمزوری، ضعیفه او احمق انسان دې واوسم. زما له داسې خلکو دومره کرکه کېږي چې حتی منلی نشم چې داسې خلک دې د رښتیني ژوند کولو په معنا پوه شي. داسې خلک دې په خدای باوري اوسي. داسې خلک دې کورنۍ ته ارزښت ورکړي. څنګه د یو انسان لپاره ته د خپل ژوند ټولې خوشحالۍ هیرولی شي؟ ما ته مهمه نه ده ما سره ژوند کې څه شوي، چا را سره کړي، څنګه یې را سره کړي، د کومو بدو حالاتو نه تیر شوی یم، کوم کارونه را باندې جبري منل شوي. تاسو یې فکر هم نشئ کولی چې ما سره کوم جبرونه او کوم ظلمونه شوي. خو زه پوهېدم چې زما خفګان، ژړا، لیونتوب او درد تل پاتې نه ده، ځکه زه بایلونکی ژوند نشم کولی، ځکه زما شرایط به ماتیدونکي وي، خو زما وینه نه ماتیدونکی خاصیت لري. زما جنټیک له دردو ډیر خاص ده او زما رب ماته وایي چې نه در کوم دومره درد چې ته یې ونه شې زغملی. ډیری ځکه ځان زړه ماتی ښایي چې د خلکو پرې زړه وسوځي، کیسو ته یې غوږ ونیسي او دوی فکر کوي چې داسې کیدی شي ټولنه کې مهم کس واوسي. خو تر شا یې ټول ورپورې خاندي. د ټولو د خندا کیسه همدا ده، د ټولو د مسخرو کس همدا دی. ولا هغې جنۍ زما زړه رامات که. هو ملګری، زه در باندې خفه یم، اندېښنه مه کوه وروره، هر څه به سم شي. دا ملګري دې اصلا ستا پروا نه لري. مخامخ درته همداسې وایي، خو تر شا دې تا پورې خاندي. ستا د مات زړه پروا نه ملګري لري، نه دې مینه لري، نه دې کورنۍ لري او نه هم ستا کاروبار ستا د مات زړه لپاره درېدلی شي. په سوچت شه، پریکړه وکړه چې اوس هم وایې مات زړه یا نه، لوبه کې داخل او مبارزې ته دوام ورکوي.